هلمند چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې پروت لوی ولایت دی، نن پنجشنبه د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د کندهار څانګې سیاسي دفتر له لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست په مشرۍ د خبریالانو او رسنیو د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره سول. دې ناسته کې هلمند کې د محلي رسنیو په مالي ستونزو، خبر رسونې، اطلاعاتو ته د لاسرسي او د ښه او معیاري رسنیزو خدمتونو په اړه هر اړخیز بحث او خبرې وسوې. دې ناسته کې د هلمند ولایت د رسنیو مسؤلینو او خبریالانو خپلې ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ملګرو ملتونو د کندهار سیاسي څانګې له مسؤلینو سره شریک کړل او له هغوی څخه یې غوښتنه وکړل چې هلمند کې محلي رسنۍ، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی غوښتنه وکړل چې د ملګرو ملتونو د کندهار څانګې مسؤلین دي د هلمندي خبریالانو او رسنیو مالي ملاتړ او لاسنیوی وکړي، ترڅو یې رسنیز فعالیتونه د مالي ستونزو له امله ونه درېږي او خبریالانو ته دي د ظرفیت لوړولو ورکشاپونه په لاره واچوي. هلمند میشتو خبریالانو هلمند کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او مسؤلینو سره د ښه همغږۍ د رامنځته کېدو په اړه خوښي وښودل او زیاته یې کړل چې دا برخه باید لا ډیره پیاوړې سي. زموږ غوښتنه په د یوناما د دفتر څخه د کندهار زون هغه د رسنیو مالي ستونزه ده. دا مالي ستونزې که څه هم موږ په ولایتي کچه د مسؤلینو سره هم شریک کړي دي. یوناما د رسنیو ملاتړ کولی سي او هغوی د ډونرانو سره اړیکه لري او د هغوی دغه توانایي په واسطه ده ترڅو په محلي کچه د خبریالانو دلته د محلي رسنیو چې اوس په یو ډیر بد وضعیت کې دي، د برېښنا لوړ بیلونه، د کور د کرایې ورکړه، د همکارانو معاش، دا هغه مسایل دي چې یو رسنۍ د ښار د عادي اعلانات څخه نشي پوره کولی. یعنې موږ اوس هم دغسې خبریالان لرو چې بیخي د خپل د کار فیلډ ته د غیر واره کوي، په نورو برخو کې کار کوي، ځکه کارځایونه یې د لاسه ورکړل یا په هغه سیمه ییزه میډیا کې چې کار کوي عمره معاش نشي ورکولی چې دوی د خپل ورځنۍ مالي اړتیاوې په پوره کړي. زه وایم که دغسې دوامداره موږ دوی سره همغږي اوسېږو او یوه بله غوښتنه چې ورڅخه لرو دا ده چې دلته ډیری خبریالان چې کار کوي دغه روزنیز ورکشاپونه که چیرې ستاسې د خوا څخه په نظر کې ورته ونیسئ، په آینده کې په پلان کې ورته ونیسئ، دا به یو د دوی دپاره هغه د خبر جوړولو دې ته ورته نور هغه ژورنالیستیکي اصول چې دي دا به زده کړي. غونډه کې د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل مولوي محمد قاسم ریاض د یادې ناستې څخه خوښي وښودل او رسنۍ د دولت او ملت ترمنځ د پوله حیثیت درلودونکې قوې په توګه یادې کړلې او زیاته یې کړل چې د رسنیو سره د هلمند مسؤلینو ښه همغږي رامنځته سوې ده او دوی لا نور هم دې برخې کې هڅه کوي. نو رسنۍ چې دي هغه ډېر زیات اهمیت لري او موږ د رسنیو سره ملاتړ ته ژمن یو، ورسره همکار یو. د اصولو په چوکاټ کې خپل همکاري مو هم ورسره کړې ده او هم به یې انشاءالله په آینده کې ورسره کوو. بل لور ته بیا د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس حافظ عبدالباري راشد وایي چې د ټولو رسنیو او خبریالانو سره ښه همغږي لري او پر وخت باندې ورسره د خبر رسونې برخه کې همکاري کوي. نوموړي د یوناما له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړل چې د هلمند د تاریخي ابداتو د رغونې په برخه کې هم خپلې هڅې ونه سپموي. په مالي اړخ کې ډېر زیات مشکل او ستونزې لري. موږ څو رسنۍ تلویزیونونه د نرو پوه یا د نم امکانات له امله تړل شوي دي. ډېرې داسې رسنۍ دي چې اوس هم پر دغه ته ولاړې دي چې ویې تړي چې دغه زموږ د ولایت په سر ته چې کوم تاریخي کلاوې دي یا تاریخي ځایونه دي، په اول سر کې کلابیس کلا د کلابیس سړک دی چې دا تر یونسکو پورې د زموږ د هلمند خبره ورسوي چې زموږ د سړک و د کلا غم وخوري. چې هلمند کې داسې مهال د یوناما کندهار څانګې مشر او ورسره مل پلاوي له هلمند میشتو خبریالانو او رسنیو مسؤلینو سره ناسته وکړل چې په دې وروستیو کې هلمند کې د مسؤلینو او محلي خبریالانو ترمنځ همغږي زیاته سوې ده. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.